السلام علیکم قدرمنو انجنیر صاحبانو یو ځل بیا ښه راغلاست درته ما انجنیر صاحبانو موږ چې د یو سیند لپاره اعظمي ډسچارج پیدا کول او د هغې په اهمیت باندې مو خبرې کړې وې د یو پل لپاره چې د هایدرالیک ډیزاین باندې مو خبرې کړې چې کوم ریکوایر ډیټا ده د هغې اهمیت په څه کې دی د واټر شیټ ایریا پیدا کولو او په دې باندې مو بحث وکړ. درېیمه پروسه چې وه زمونږ هغه د اس سی اس کارت نمبر میتود په اساس باندې چې دی مونږ دغه ډسچارج مقدار پیدا کوو چې دغه مقدار په برخه کې چې دی لومړی زموږ لپاره دغه کرف نمبر انتخاب دی چې دغه کرف نمبر باندې مو تفصیل سره خبرې کړې وي چې دغه کرف نمبر اهمیت په څه کې دی دغه د انفلټریشن او د رن آف ترمنځ یو نسبت موږ ته ټاکي چې دغه کرف نمبر په انتخاب کې چې د سایل میپ دغه څلور فکټورونه چې ډېر زیات اهمیت لري که څوک ایډوانس هایدرولوژي مطالعه کې بیا نور فکټورونه هم دي خو دغه څلور مهم دي چې یو سایل ټایپ لینډ یوز ورکې سلوپ هیومیډیټي و د واټر شیډ دغه څلور فکټورونه چې دغه موږ څېړلي ورکې او نن چې دی موږ راځو یو بله مهمه پروسه چې دا هغه د ټایم اف کنسنټریشن دی. ټایم اف کنسنټریشن یا د هغه وخت چې د لرې ترین نقطې نه آوټلیټ ته چې دی زمونږ دغه اوبو چې دی په څومره وخت کې رسي هغه وخت پیدا کولو چې بیا موږ په دغه کرف نمبر انتخاب په دې میتود کې موږ د لګ ټایم چې دی دغه زموږ څخه غوښتل کېږي. راځم لګ ټایم باندې چې دی لږ خبرې وکړو چې دا لګ ټایم چې دی څه دی انجنیر صاحبانو. لګ ټایم چې کوم دی دا د اعظمي باران چې کله واقع شوی د هغې او د اعظمي ډسچارج چې کله واقع کېږي د دغه دواړو ترمنځ چې دی یو وخت دی. فرض مثال باران وشو دغه په دا فرض مثال د ډسچارج دی ته به کیو وایم ډسچارج متر مکعب پر سیکنډ او دغه چې دی دا د ټي شو ټایم شو. نو دغه هغه وخت کې چې اعظمي اورښت رامنځته شوی د هغه او د اعظمي باران اعظمي ډسچارج کله اعظمي سیلاب رامنځته کېږي د دغه دواړو ترمنځ دغه وخت ته چې دی دغه ته لګ ټایم وایي. لګ ټایم دې ته وایي چې دغه لګ ټایم چې دی بیا د تجربو په بنیاد باندې چې دوی تجربې ورباندې ترسره کړي دوی وایي چې دغه لګ ټایم چې کوم دی دا مساوي کېږي د ټایم اف کنسنټریشن 0.8% وخت چې دی د ټایم اف کنسنټریشن کې چې دی دا لګ ټایم چې دی دا کېږي ټایم اف کنسنټریشن یعنی هغه د ټایم اف کنسنټریشن ضرب 0.6 وخت چې دا مساوي کېږي د لګ ټایم سره. اوس راځو موږ ټایم اف کنسنټریشن پیدا کوو چې ټایم اف کنسنټریشن د پیدا کولو لپاره مختلف میتودونه دي. موږ دلته چې دی یو څو دانې ورڅخه راخیستې دي په دغې باندې موږ دغه ټایم اف کنسنټریشن پیدا کوو. د فرمولونه دي مختلف میتودونه دي لکه پاسني دی ډاک دی جوهنس دی په دې ترتیب باندې هر یو فرمول ذکر شوی دی. بیا نظر د دغې دغې ته چې کومه سي ریمارک دی فرض مثال کومه سي ساحو لپاره دغه فرمول چې دی یوزیبل دی ریفرنس ورکړی دی چې په کوم کال باندې دا د کوم ډپارټمنټ لخوا چې دی دا رامنځته شوي دا فرمول نه دا سره په تفصیل سره وګورئ. نظر هماغه ته چې ستاسو خپله واټر شیډ ایریا چې په کوم ډول و بیا ورته فرمول انتخاب کړئ. نو موږ دغه یو 15 دانې فرمولونه چې دی راخیستي دي په دغې باندې موږ غواړو چې دا ټایم اف کنسنټریشن چې دی لاسته راوړو پیدا یې کړو. اوس په دې کې اول چې دی د ډاک فرمول دی چې دا ټي سی مساوي کېږي 0.315 ای اس ای چې دی ایریا د ورکړي او اس چې دی سلوپ دی. دلته دغه دوه دانې کمپوننټ دي ایریا او سلوپ چې دی زموږ نه ریکوایر دی دا موږ د هماغه واټر شیټ څخه راخلو. په جوهنسټون کې چې دی بیا دلته لینت او د سلوپ ترمنځ یې رابطه ده دغه موږ ته پکار دي. نو اوس په لومړي قدم کې موږ راځو دغه واټر شیډ مو چې کوم مخکې مو پروسس ور باندې کړی دی پیدا کړی دی د دغه ایریا چې دی ګورو چې دا څومره ایریا لري د دې ایریا به هلته رسو دغه لرې ترینې نقطه چې کوم سټریم دی هغه سټریم لینت به راخلو او بل چې دی موږ ته درېیم فکټور چې دی هغه سلوپ دی دغه درې کمپوننټ فکټورونه به چې دی موږ د واټر شیډ څخه راخلو هلته به یې وضع کوو چې تر څو موږ ټایم اف کنسنټریشن او لګ ټایم چې دی محاسبه کوو او لاسته یې راوړو. نو زه راځم ما په لومړي قدم کې دغه ایریا چې دی ګورم چې زموږ د واټر شیډ ایریا څومره ده. راځم زه رسټر
raster to vector data په دغه ویکټر ډیټا کې چې دی موږ اوس دغه خپل ایریا محاسبه کوو چې څومره ایریا ده زموږ دغه واټر شیټ راځم دغه باندې کلیک کوم کالکولیټ جیومټري دلته ایریا د کوردینیټ چې دی زون 240 دی راځم دا چې دی په سکویر کیلومتر باندې چې دی زه ایریا محاسبه کوم پوره 256.15 دا کولی شئ د دې ځای نه کاپي هم واخلئ کنټرول سی راواخلئ دلته چې دی پیسټ کړئ ایریا په کیلومتر باندې 256.15 سکویر کیلومتر چې دی زمونږ ایریا ده او بل چې دی زمونږ نه په ځینو فرمولونو کې چې دی بیا په ایریا په میل باندې غوښتل شوي دا کولی شي چې دغه همدا کیلومتر چې دا راواخلئ په 2.950 کې باندې تقسیم کړئ نو موږ ته به په میل باندې ایریا لاسته راشي په میل مربع باندې او یا کولی شئ دلته راشئ همدې ځای نه چې دی په خپله تبدیل کړئ ورته وایم چې ایریا ماته په سکویر میل مربع 98.9 دا چې دی زمونږ سکویر میل مربع میل چې دی زمونږ ایریا د واټر شیډ نو دواړه اوس د بل چې دی زمونږ نه دلته راځو ګورو فرمولونو کې چې بل ریکوایرډ شی دی هغه لینث دی په جوهانسټون کې چې دی دلته لینث موږ نه پکار دی په دې نورو فرمولونو کې چې دی لینث ته اړتیا ده نو زه اوس راځم هغه تر ټولو لرې نقطې نه چې تر آوټلیټه پورې چې دغه لینث پیدا کوم راځو د دغې د پیدا کولو لپاره چې دی زما د سټریم دغه به آن کو ورته چې دغه ډسپلی شو شي نو اوس دا راځم کو ګورو چې لرې ترینه نقطه زمونږ کومه ده خو زه چې په دې واټر شیټ کې وګورم نو لرې ترینه نقطه زمونږ لپاره دغه نقطه راځي نو راځم ما په لومړي قدم کې یو شیپ فایل چې دی جوړوم تر څو هماغه شیپ فایل له لارې چې دی موږ په اسانۍ سره وکولی شو دغه لینک لاسته راوړو راځم دلته ډیټابیس ته په دغې ځای کې چې دی زه به یو شیپ فایل به چې دی همداسې جوړ کړم تر څو لاین په نوم باندې لاین به نوم ورته ورکول ته به راشم پولي لاین UTM دا په دې نوم باندې چې یو دانه الریډي شته دی نو زه ورته لاین 1 نوم ورکوم لاین 1 راځم هلته سټارټ ایډیټ کې لاین 1 اوکې اوس راځم لاین او دغه نقطه ماته لرې ترینه نقطه ښکاري د هغې نه بس په تقریبي ډول باندې راځم اوس چې د دې نه وروسته مونږ تیار سټریم لرو په همدغه سټریم باندې چې دی ځو په دې طریقه باندې ټرس سلیکشن ورته اخلو بس چې کله ټرس ورته واغسته تیار چې دا کوم پولیلین مخکې مونږ لرو په هماغې باندې چې دی په اتومات ډول باندې خپله مونږ ته همدغه نوې لاین چې مونږ غواړو دغه ډرا کېږي زموږ لپاره لږ به دا را زوم کوئ چې تر څو په نورو سټریمونو باندې چې دی لاړ نه شي په همدې ترتیب سره مونږ تر اینډه پورې آوټلیټه پورې ځان رسوو نو همدا میتود دی زه به دا ویډیو لږ سټاپ کوم چې تر څو مونږ دا تر اخره پورې اینډه پورې ځو نو ویډیو راڅخه اوږدیږي تر اینډه پورې آوټلیټه پورې چې دی مونږ راځو او دلته چې دی
فاینل نقطه چې دی دا ږدو او F2 چې دی وهو تر څو موږ ته دغه فاینل کې چې دی برابر شي. اوس راځو انجینر صاحبانو موږ وګورو زموږ همدغه نقطه کې ځکه دا واټر شیټ آف کړمه ډېر ښه به چې دی وبرېښي موږ لپاره. هماغه پول دی همدغه پول ساحه کې چې دی منظم ډول باندې چې زموږ سټریم په همدغه ځای باندې تېر شوی دی. تاسو دلته په دې ایمیجري کې چې دی ښه واضح کېږي کتلی شئ. نو زه راځم اوس د دې څخه وروسته چې دی د دې لینت چې دی پیدا کړو چې څومره لینت لري دا سټاپ او یس او دې څخه وروسته دلته راځم اوپن اتریبیوټ دلته به چې دی یو فیلډ به را اډ کړمه د لینت په نوم باندې لینت او دا به چې دی په ډبل باندې پرېږدی په دې خاطر باندې که اشاري ورسره راځي. اوس دلته راځم کلکولیټ او لینت په سکویر لینت په کیلومتر باندې اوکې نو 4.9 شپېته و یعنې 4.9 کیلومتره چې دی زمونږ د دغې سټریم لینت راځي. دلته راځم 4.9 کیلومتره 4.9 کیلومتر شو چې دغه کېږي همدا راخلو دا تقسیمو په یو کیلومتر چې دی دا 1000 متره دی او یو میل چې دا بیا 1409 متره دی. نو دا په 1.609 باندې تقسیمو چې تر څو میل ته زمونږ لینت واوړي چې دا به 20.9 میله راځي او کنه راتلی شي د ځای کې هم دلته چې دی کنورټ کولی شي په میل باندې وګورئ چې په میل باندې څومره راځي یارډ میل 20.9 بیا ما 20.9 میل چې دی زمونږ دغه لینت راځي. بل چې دی سلوپ دی د سلوپ پیدا کولو لپاره چې دی انجینر صاحبانو موږ خو دلته صرف یو پریکټیکل پروجیکټ چې دی کوو که تاسو دقیق سلوپونه پیدا کول نو تاسو کولی شئ چې بیا کوچني کوچني سیګمنټونه واخلئ. فرض مثال موږ دغه 4.9 کیلومتر شو تاسو چې دی 3.4 کیلومتر چې دی سیکشن یې واخلئ او په هغه کې چې دی سټارټ او اینډ پوینټونو کې چې تاسو ارتفاعات پیدا کړئ او د هغې په نتیجه کې چې دی زه راځم هلته فیلډ د هغې په نتیجه کې بیا تاسو کولی شئ چې دا سلوپونه تفاوت واخلئ او تقسیم یې په لینت باندې کړئ نو تاسو ته به هماغه سلوپ لاسته راشي. زه اوس راځم دغې د اینډ برخې سلوپ چې دی پیدا کوم د سلوپ د پیدا کولو لپاره راځم دې باندې دلته همدغه اینډ کې چې دی یو کلیک کوم زه راځم دلته په یو ځای کې کلیک کوم په یو سیل کې د دغه اینډ ارتفاع چې کومه ده 1014 متره ده. راځم دلته چې د ایکسل شیټ کې زه اینډ 1014 متره دی دغه هایټ دی او راځو سټارټ ته چې په سټارټ کې زمونږ څومره ده نو به دا لږ زوم آوټ کړم راځم تر څو د زوم ټل لایر کړم چې په اسانۍ سره وشي. نو تاسو که دقیق محاسبات هم کول بیا کولی شئ چې کوچني کوچني سیګمنټونه واخلئ. ښه نو اوس دغه سټارټ دی راځم هلته یو کلیک کوم ګورو چې دا 4406 بیا دی. راځم سټارټ چې دی 4406 نو زمونږ سلوپ راغی دلته سلوپ کې مونږ تیاره فرموله ځای په ځای کړې ده چې سټارټ منفي اینډ تقسیم پر زر تقسیم پر همدغې لینت باندې چې څومره لینت دی نو مونږ ته به سلوپ لاسته راشي. د دې لپاره چې دقیق لاړ شئ زه به هلته یو لږ کار به وکړم همداسې چې تر څو تاسو ته واضح شي چې څنګه موږ کولی شو چې په دقیق ډول باندې سلوپ لاسته راوړو.
نو راځو انجینر صاحبانو سټارټ ایډیټ همدغه لاین چې دی دغه ایډیټ کوم یا دا سلیکټ کوو د سلیکټ سیکشن څخه وروسته دلته راځم ایډیټ ته او دا کنسټرکټ پوینټ دی دې کې ورته یم چې په 6 کیلومترو کې چې دی ماته یو 6 کیلومتر کې چې دی دا قطع کا په دې معنی چې زه غواړم په دغه 6 کیلومتر کې چې دی بیلابېلې سلوپ پیدا کړم او بیا د هغې اوسط چې دی زه وخینې سامان د هغې اوسط زه غواړم چې بیا لاسته راوړم. ښه نو اوس راځو په لومړي قدم کې فرض مثال زه غواړم چې د دې سټارټ کوم چې دی مخکې نه پیدا کړی چې دغې 4400 یا راځم دغلته د لومړي سیکشن چې دی انډ ته دا رازوم کوو په دغې ترتیب باندې دا مو چې کله ښه رازوم کوو اوس راځم هماغه موږ چې دی راځو دلته ایډنټیفای اخلو په همدغه سیل باندې چې دی کلیک کوم نو دا موږ ته وایي چې 2809 شپېته چې دی د دې انډ دی. اوس راځم هلته اکسل شیټ ته دې ځای کې به زه یو فرموله به ځای په ځای کړو چې انډ به ورته ورکړم 2809 شپېته او سټارټ چې کوم دی همدغه به ورسره واخلو چې دا سټارټ دی اوس دلته ایکول همدغه راخلم انټر کوم یا دا به سویسو په ترتیب سره. ښه اوس چې دی د بل سټارټ چې دی همدا راځي انډ چې دی ګورو چې انډ دغه د دویم سیکشن چې دی انډ څو راځي دویم سیکشن دا راځوم کوم په دې ترتیب سره او دغه سیل کې چې دی زه کلیک کوم 2222 راځم 2222 راځو دریم ته چې دریم همدغه یو دانه راخلو صرف یو پریکټس په خاطر باندې نور چې دی دریم سیکشن دا پکسل کې کلیک کوم 1410 دا 1400 او لس خیا همدې ترتیب سره چې دی دا مو لاسته راوړو. اوس راځو تفاوتونه د دغې دواړو ترمنځ چې دی پیدا کوو ایکول دا منفي دې ترتیب سره. اوس راځم زه سلوپونه پیدا کوم چې د هر یو سیکشن سلوپ چې دی څومره دی قوس شروع سټارټ منفي انډ قوس بند divided by 1000 divided by length چې دی 6 کیلومتره دی هر یو سیکشن 6 کیلومتره دی. راځم همدا ښایي لاندې ډریګ کوم. اوس چې دی نو د لومړي سیکشن کې چې دی زمونږ سلوپ 0.6 دی دویم کې چې دی 0.1 دی یعنې 10% دی په همدې ترتیب سره سلوپ چې دی کمیږي 10% تر 6% نو تر څو چې لاندې راځو اوټلیټ برخې ته راځو نو زمونږ دا سلوپ چې دی ورو په ورو راکمیږي. زه راځم د دې یو اوسط چې دی پیدا کوم ایوریج سلوپ چې دی 0.15 یا دا ضرب سل یعنی 15% چې دی زمونږ به سلوپ شي 15.9% زمونږ په دغه درې سیکشنو کې چې دی سلوپ دی یعنی که مونږ په اوسط ډول باندې وګورو دغه د 18 کیلومتر پورې چې دی زمونږ سلوپ چې دی اوسط سلوپ 15.9 راځي. په همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې دغه لاسته راوړئ. زه به هم دا نور به هم راواخلم تر څو دقیق ډول باندې سلوپ لاسته راشي. دغه سلوپ چې دی یو څه ایرر به زیات ولري ځکه سټارټ او اینډ شو دغه چې دی اوس موږ په سیکشن واسطه زه به دا نور سیکشن هم راوالم چې تر څو معلومات وشي موږ ته چې دقیق سلوپ څو دی.
انجینر صاحبانو مونږ هم چې د سیکشن راواخیستې اوس راځو دغه سلوپ په فیصدۍ سره راځم فیصدي په لومړي سیکشن کې 20% 11% په همدې ترتیب سره اوس راځم ایوریج پیدا کوم دلته راځو اټو سم کې ایوریج 0.08 دلته چې د 0.02 دی نو ایوریج ایکوال همدغه بل ته انتقال کو 0.08 نو زموږ لپاره چې د ټایم اف کنسنټریشن چې دی د هر یو فرمولي دلته چې دی نوم ورته ورکړی دی د ډاګ فرموله ده چې دی کې د ډچ فرمول دی چې په دې کې ټایم اف کنسنټریشن چې دی دا 15.4 ساعته یا 340 منټه راځي چې بیسن لګ ټایم چې دی زمونږه 194 منټه راځي په همدې ډول باندې جهانس ټون فرمول دی چې دی کې 4.53 219 او کراپس انجینیرز دی چې دی کې همدا 198 منټه چې دی زمونږه لګ ټایم راځي او 330 چې دی زمونږه ټایم اف کنسنټریشن راځي د وینچورا دی او د پاسني فرمول دی د پاسني کې چې دی به 15.2 راځي نو پاسني او دغه نور چې تقریبا سره نږدې دي یو دغه وینچورا چې دا لږ زیات تفاوت لري د دې سره نو دلته بیا تاسو د دوه میتودونو څخه کار اخیستل شي یو دا چې دغه کم سره نږدې وي هغه خصوصیاتو ته دلته چې دا ریمارکونه موږ د دې فرمول نیول د ریمارک او ریفرنس په نظر کې نیولو سره دغه فرمولونه چې کوم سره قیمتونه نږدې وي او خصوصیات هماغه یو ایوریج چې دی موږ نیسو د ایوریج په نیولو په نتیجه کې چې دی کوم یو قیمت چې موږ ته لاسته راغی هماغه لګ ټایم چې دی موږ فرضو او په WMS پروګرام کې چې دی HKMS پروګرام ته نو زه اوس راځم ته HKMS پروګرام چې دی موږ رن وکړو تر هغې پورې خو دلته موږ اوس ایریا مو پیدا کړله سلوپ مو پیدا کړه او لګ ټایم مو پیدا کړ یو بل شی زموږ د چې پاتې هغه د څلېرې ساعته بارندګي د باران دی چې د هغې پیدا کول به هم موږ ته په کار وي که چیرې موږ ډیټا ولرو د رنګیچونو نه نو دا به هم ښه وي که چیرې موږ نه لرو فرض مثال افغانستان کې چې دی موږ رنګیچونه یا نه لرو زیات او یا سب شوي نه دي مخکې دغه ډیټاګانې نو موږ د IDF کرف یا انټنسټي ډیوریشن کرف چې کوم تشکیل شوي دي نظر هماغې ته په کتلو سره چې څلېرې ساعتو باران چې دی موږ د هغې څخه راخیستلی شو چې زموږ د پراجیکټ ساحه چې کومه د ننګرهار دی د دغې لپاره به د څلېرې ساعتو باران راخلو راځم پروژې ته نوم ورکوم ورته یم چې د کل چې زموږ ساحه ده هلته ورته چې دی ځای معرفي کوم چې په کومه ساحه کې موږ غواړو دغه خپل پراجیکټ چې دی دا ثبت کړو راځم هلته GIS ته او په GIS کې چې کوم او دلته به چې دی ورته یو فولډر به ورته زه جوړ کړم د HKMS په نوم باندې HKMS ورته په دای کې چې دی ماته صف کا ډسکرپشن هم تاسو ورکولی شئ چې دلته ډسکرپشن ورته ولیکئ خو زه راځم ډسکرپشن نه تېرېږم او راځو په لومړي قدم کې ټولز ته راځو پروګرام سیټینګ ته راځو پروګرام سیټینګ کې چې دی موږ بیسین مپ دی چې کولی شئ دلته تاسو کمپوننټ ته رنګونه ورکړئ چې کوم شی نه را اډ کېږي بیا یو بله پروسه باندې چې دی موږ دغه پلټ ډسچارج چې دی اعظمي ډسچارج پیدا کوو نو بیا به دغه بیسین مپ چې دی په تفصیلي ډول باندې چې دی ویو ډیفولټ راځي دغه میټریک دی میټریک سیستم صحیح دی هایدرولوژي ده سب بیسین ټرانسفر کنفور دی راځم سب بیسین لاس ته دا چې دی SCS کرف نمبر ورته وایم او سب بیسین ټرانسفر چې دی دا ورته SCS کرف ورته وایم
سب بیسین بیس فلو په دې معنی چې په هغه ساحه کې د سیلاب څخه د مخه دایمي اوبه چې دی موجود دي کنه که چیرې موجود وي نو ریسیژن ورته یم چې بیا وروسته هغه مقدار ورته موږ معرفي کوو چې دا عمره اوبه دایمي په دغې خوړ کې چې دی موجود وي او که چیرې نه وي نو زه ورته یم چې نن یعنې زموږ په دغې ساحه کې چې دی نشته دی دایمي اوبه چې دی موږ نه لرو کومه ساحه چې اوس موږ مطالعې لاندې نیولې ده. بل ریچ روټینګ دی دې کې هم دا لږ ټایم صحیح دی ریچ لږ ایجنټس دی دا کانسټنټ بس نن چې دی نه لرو موږ سب بیسین پرکولیشن دی دا ورته ای سی ایس ټورم نیسم او اوکې کوو یا اوس راځو دې څخه وروسته چې دی موږ پروجیکټ ته چې دی سب بیسینونه او دا شیونه ور معرفي کوو یا نو اوس په لومړي قدم کې موږ راځو بیسین چې دی اډ کوو. بیسین چې دی دا انجینر صاحبانو یو عمومي کلمه ده. فرض مثال موږ چې دی غواړو د کابل بیسین لپاره چې دی عمومي ټول یو بیسین دی دا برابر وي په دې کې دی نور سب بیسینونه چې دی ورکولی لکه اوس دا بیسین دی موږ دې ته چې دی هېڅ نشو ورکولی تر څو پورې چې موږ سب بیسینونه چې دی را اډ نه کړو دې لپاره. نو زه راځم سب بیسین چې دی کریشن ټولز دغه اخلم دلته چې دی په یو ساحه کې کلیک ور باندې کوم دې ته چې دی یو نوم ورکوم. فرض مثال نوم ورته ورکوم زه شپوله به ورته ورکوم بیسین کریشن دا زه راځم دغه ایرو اخلو چې تر څو بل بیسین موږ نه اډ نشي. ښه اوس راځو موږ هغه شی نه دلته ګورو چې کوم ریکوایرمنټ چې دی نور د دوی دي زموږ نه چې هغه ریکوایرمنټ ورته چې دی پوره کړي دي یا نه دي پوره کړي. فرض مثال موږ نه 4 ساعته باران پاتې دی نور کوم مسایل پاتې هغه به اوس وګورو چې بیا موږ هماغه راواخلو د تیرو پروسو څخه. اوس به راشم دا بیسین چې دا شپولې سب بیسین. اوس په دې کې انجینر صاحبانو ګوره زموږ نه چې دی کوم ریکوایرمنټ دي هغه موږ ته ایریا ده زموږ دغه بل چې دی میتود دی په کوم میتود باندې تاسو کار کوئ د دې پسې چې دی لاس دی چې لاس چې دی کرف نمبر هم څو دی کوم کرف نمبر چې موږ مخکې پروسو کې پیدا کړه دغه لږ ټایم دی چې دا زموږ نه ریکوایر دی دا به یې غواړي او دا شیونه مو ورته پیدا کړي دي. صرف دغه یو باران چې دی زموږ پاتې دی چې 4 ساعتو باران مقدار ورته پیدا کړو. په لومړي قدم کې اوس ورته ایریا چې دی زه معرفي کوم چې ایریا زموږ دلته متیاره مخکې رااخیستې وه ایریا 4.2.55 دا کنټرول سی دې ځای نه کافي اخلم او دلته ورته ایریا چې دی دا پیسټ کو کنټرول وي. ښه دومره ایریا لرو کرف نمبر صحیح دی په همدې سره که چیرې موږ دغه لاس میتود چې دی ورته تغییر کوو نو بیا په دې ځای کې زموږ لپاره دغه کرف نمبر چې دی دا به نه راځي. نو اوس راځم هلته دغه کرف نمبر چې دی دا مخکې تیار موږ پیدا کړی و زه راځم هغه کرف نمبر چې دی ورته معرفي کوم دلته سی ان کرف نمبر. ښه کرف نمبر باندې مخکې موږ ډېر کار کړی و چې 2.2.2 زموږ د دغه ساحې لپاره اوسط کرف نمبر راغلی و. نو زه راځم همدغه ورته چې دی 2.2.2 کرف نمبر هم ورته معرفي کړو. اوس راځو دې پسې لږ ټایم دی چې لږ ټایم زموږ لپاره ما ویلې چې 2 میتودونه دي چې هر یو تاسو اخیسته. اوس لکه زه راځم دلته به اوسط د دغې پیدا کړو موږ به پر اوسط چې دی دغه ښه دی دغه یو دانه چې دی دغه وتې نه بس د دغه 3 دانو به اوسط پیدا کړو. 115.3 منټ چې دی زمونږ راغی په منټ باندې 115.3 چې دی زمونږ دغه ښه اوس پاتې شو زمونږ دغه د 4 ساعتو رینفال دی یا رینفال ډیټا دا به چې دی انجینر صاحبانو په بله ویډیو کې او په خیر هغه آی ډي اف کرف تشریح کړو د هماغې څخه به د 4 ساعتو باران راواخلو او به دلته ورته چې دی انزرټ کو او زمونږ به چې دی وروستی فاینل کار به مو بیا خلاص شي به ډسچارج به مونږ ته لاسته راشي او د اوس لپاره مونږ ته راکړئ اجازت. او که تاسو کومه پوښتنه سوال لرئ نو کولی شئ زمونږ سره په دغه ادرسونو باندې چې دی اړیکه ونیسئ. خپل انتقادات وړاندیزونه چې دی هم زمونږ سره شریکولی شئ چې څنګه کولی شو مونږ دغه درسونو ته نور هم ښه والی ورکړو تر څو تاسو په ښه ډول د دې څخه یو څه زده کړئ یو څه کې
تاسو دپاره چې دی ګټور تمام شي. د دې ترڅنګ چې دی د واټر ریسورس مربوط نور کوم پروګرامونه دي تاسو غوښتنه لرئ چې موږ هغه هم تاسو لپاره آماده کړو، لکه واټر کټ شو او داسې نور پروګرامونه دي. نو د اوس لپاره ماته راکړئ اجازه. د الله په امان.